نو تاسو کته شي په دې ویډیو کې چې کوم دی نو ډېر یو سبق ډېر سبق آموز ویډیو دا او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو مرګره سليمان سالار مرګره په خپل پیج او چینل کې ارتار کړی ما یو وړي کې کوم ته ویډیو پیغام دل درکوما پر سایډ به تاسو ته ویډیو ښکاری مطلب دا چې دې ویډیو کې زموږ مقصد سره دی چې څه مقصد دی دا چرته په بار ملک یو سیلاب راوته دی او یو ماشوم دی یا مسلمان دی یا غیر مسلمان خیر دی هم ته سهیل هم نشته خو بار یو روتو ملګونه کې او تاسو ګورئ انساني همدردی څنګه کېږي دا چې کوم بل یو کس ته د څنګه بچ کې اوسه طریقې سره بچ کې کدا پلین ویډیو وي کدا مطلب ریل ویډیو وي خو تاسو کته شي انساني همدردی کول پکار دي او نبی علیہ السلام فرمایي خیر الناس من ينفع الناس او کما قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي بهترین انسان هغه دی چې بل انسان ته پیدا ورسي او انسان بچ کول دا ټول انسانيت بچ کول دي یو مسلمان وجل دا ټول مسلمانان چې کوم دی وجل دي یو مسلمان بچ کول دا ټول انسانيت بچ ټول مسلمانان بچ کول دي ته مسلمان بچ کړه مرګ نه دا ټول مسلمانان د مرګ نه بچ کړه نو تاسو کته شي په دې ویډیو کې چې کوم دی نو ډېر یو سبق ډېر سبق آموز ویډیو دا او چې کوم دی هغه ماشوم پسې هغه کسرا کوشي او پسړې ټونه باندې چې کوم دی هغه خېږي او کې دی شي ممکن دا چې داخلي ودر رواني دي نه زیات شي او دا انسان یو شي نو دغه شان چې غیر مسلمان خلک جاري د کلمې نه اخو خلک دی مطلب هغه ته نبی رسول الله حدیث نه دی یاد او هغه د اسلام د چوکاټ نمبر خلک دی هغه خلک چې کوم د انساني همدردی کوي موږ مسلمان ولې نه رالګو ولې نه کوو نو دغه شان ملګرو چې کوم دی د پاکستان خلک دی یا پاکستان نه بهر خلک دی پښتانه دي یا مطلب بل زبان والدي خو چې مسلمانان دي ناغیله زه مطلب دا غوښتنه راغینه کوم او دا سوال ورته کوم ریکوست ورته کوم چې تاسو هم دغه شان انساني همدردی وکړئ او مطلب دا چې د یو بل سپورټ وکړئ مدد وکړئ هغه بچ گئی او بیا اختر چې کوم دی روان دی خیر قربانیان به وي په دې کې هم یو بل مدد کوي د اختر په خوشالیانو کې هغه غریب خلک د ځان سره شریک کوي چې کوم به کس او بیسو کا بیار او مددگار دي او هغه خلک چې هغه مور پلار وفات شوي دي یتیمانان دي یا ماشومان دي یا غد دي هغه هم یا غریب خلک دي هغه هم ځان سره په خوشالیانو کې شریک کوي خپل د قربانۍ د غوښنه مطلب هغه له هم غوښه ور کوي او چې کوم ملګری قرباني کې خیر الله دې ولا قبول او منظور کړي خو هغه خلک چې نه کوي او دغه غوښه تړي کې کال 12 میاشتې موږ لګیا غوښه خو هغه یا خوري یا نه دغه اختر ته کاتې نو هغه هم غوښه ورکوي او تاسو دا ویډیو چې کوم دی نو ډېر د سبق نه ډکه ویډیو دا مطلب تاسو وګورئ کنه هغه ته کله لرګي راکته کله تر سې راولي بیا حتی کې چې کس پکې دا شي چې هغه خپل ځان قرباني ته تیار شي هغه سړی تر اخته کې ورشي پسې او د دې نه یریږي چې دا وب په مار اړې شي ما به یوسي خو هغه د انسان د بچ کولو کوشش کوي نو دا غیر مسلمان خلک به موږ سبا چې کوم د نبی رسول الله احادیث هم پاتې دي هغه صلی رحمي هغه چې کوم اخلاق و دغه نو موږ بیا مسلمانانو په کاردار چې یو تسلیم وګورو نو ملګرو چې کوم دغه شان چې کوم دنو د خیر خېګړې کارونه لکه مطلب په ورود کانه ولې نه دی پروت هغه د بل سړي د مرګ سبب جوړې دي شي یا ګاډي ټیر پاغې راشي او هغه چې کوم دی نو بل سړي سترګو ته ورول سترګې خرابې دي شي هغه د لاسه نو دغه کانه موږ راوړو او شرط ګداوم آیو د خیر خېګړې کار دی نو دغه شان ملګرو د دې ویډیو نه کزه په خبره مونږه کما تاسو له سبق غسل پکار دی دا ویډیو چې کوم دی ثواب پنيت باندې مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او موږ هم خپل رائے ضرور په کمنټس کراولې دا ته مال راکې اجازه چې چرته هم یې خاد آباد وبدلی شي موږ په خپل دعاګانو کې ساتي الله پامان